یو بادشاه له خپل وزیر څخه وپوښتل: خدای څوک دی، څه خوري، څه پټوي او څه کوي؟ د دې پوښتنو ځواب راته تر سهاره راکه، ګنې خیر به دې نه وي. وزیر چې ډېر اندېښمن و، په خفګان کې خپل کور ته راغلو. نو غلام یې ورڅخه د پریشانۍ لامل وپوښته. غلام ته یې د دې هر څه په اړه وویل. غلام یې ډېر پوه، عاقل او دانا و. نو وزیر ته یې وویل: ای زما نادان باداره، ته د دومره ساده پوښتنو په ځوابونو هم نه پوهېدلې. وزیر ورته وویل: ښه نو ته راته دا ووایه، خدای څه خوري؟ غلام وویل: خدای د خپلو بندګانو غمونه، اندېښنې او خفګان خوري. بیا وزیر وویل: خدای څه پټوي؟ غلام وویل: خدای د خپلو خطاکارو بندګانو ګناهونه او خطاګانې پټوي. وزیر د ډېرې خوشحالۍ له امله درېیمه پوښتنې د ځواب پوښتل هېر کړل، او بادشاه ته یې د دوه پوښتنو ځواب ورکړ. او د درېیم لپاره وزیر خپل غلام دربار ته وغوښته. خو غلام ورته وویل: زه په یو شرط له تا سره دربار ته ځم، او هغه دا چې زه به د وزیر او ته به د غلام په څېره کې دربار ته ځې. نو همداسې وشول. کله چې بادشاه وزیر د غلام په شلېدلو جامو کې ولید، نو ډېر حیران شو او ورته یې وویل: دا نو څه حال دی، دا ولې؟ غلام ورته ځواب ورکړ چې دا ستا د درېیمې پوښتنې ځواب دی. زما خدای هغه څوک دی چې د غلام څخه بادار او د بادار څخه غلام جوړوي.